راستا د پاره مې راوړي سره ګلونه ورا واړه واسنې راوړي ګلونه راستا د پاره مې راوړي سره ګلونه راوړي ګلونه غونډیا ته ما دلته کار له راوستی که ګانوله و یار دا کارونه زمانه چرته کېږي دې ته نوم ته پرېښي ته به یې کې او ما ته پته تا نه چېرته دا کارونه کېږي ته چې پاسیم نو یو ګنټه پې لګي مړه غلی شه یار ټول سور دې راله خراب کړو د چرسو چې د مسکه په غرمه کې ادم خانه بیا ګډې وډې وایي په نشه کې ادم خان یا الله زما هم جنس ویله ډېر عمر ورکړي ته خو په خوشحاله عمر کې پاک پروردګار ته په خپل امان کې وساتې یا الله ته خو د بیمارۍ په تورو غرونو کې یا الله ته خو یې جنګ جوړ کړي یا الله ما له بیمارو نه جګه جوړه کړي آمین ثم آمین बाबा څه सोच के सोच مې دا کول بچې چې دا هدایت چوټ په ختمېدو ده هغه به دوبۍ له واپس راځي بابا نو دې کې د پریشانۍ څه خبره ده بچې الله دې د هغه مور پلار وبخي هدایت ما لکه د بچو ورکو ته لوی کړی بچې ستا د هدایت تړون په کوټوالي کې د هغه مور پلار زه غواړم چې اوس د خیره ستاسو د دواړو واده وشي دا فرض به مې پوره شي ولې بابا زه په تا بوج یم الله دې نه کړي بچې لوڼه په مور پلار بوج نه وي خو بچې چې په حیا او په عزت چې لور خور د خپل کور شي د خوشحالۍ خبرې بیا به خبرو کوو اوس مې پلار رالو څه پلار دې راغلی ته خبره زما دا څه لیونی د ملاقات لپاره ډېر تلوار ونه کړو تلوار به ولې نه کوم چې هر وخت مې مخې مخې لګېږي دا ته چې بېغمه یې وا لیونۍ چې غم دې را سره نه وي
نو د کار نه به ستړی ستومانه ستا خواله راتلم امجده ته ما دې خبرې له راغوښتې چې یو ورځ دوه پسته زما موبایل هم بند دي او تا سره به رابطه هم نه کېږي زما ولې خیر خو دی خیر دی سبا زما د تره زوی دوبۍ نه را روان دی خو زه دا نه غواړم چې هغه دې په موږ پېښ شي دا څه وي دا خو دې زه هم په سوچ کې واچولم ښه دا خبره پرېږده زه ځم اوس کور ته سبا هغه 8 بجې را روان دي زویا یو خبره کوله وایه که نه مور څه خبره ده زویا د خیره سره د تره لور دې ځوانه شوله او ته هم د خیره سره رالوی شوې زه ویم چې په دې هفته کې لاړه شم او ستا لپاره یې وغواړم و مورې تا ته ما څو ځله ویلي دي چې زما د تره لور نه ده خوښه او چې زه واده کوم نو په خپله خوښه به یې کوم دا ته څه وې زویا د تره لور خو دې تا ته د وړوپوهي نه په نامه ناسته ده تا ته څنګه خبرې کې چې هر څه وي مورې زه د ورکوټوالي رښتې نه منم هغه زما نه ده خوښه مازغه دې خراب شوي دي دا ته څنګه خبرې کې دا کور مالک خپل خپلوان به راپورې خاندي خلک د خپل کار کوي مورې دا زما د ژوند فیصله ده او زه د خپل ژوند فیصله په خپله کوم امجده یا الله دا زوی پوهېږي د خپلوانو به زه د خندا شم زه به لیوه ته مخکې خدایه په جوله کې مې خیر واچې ربه ته مې مددګار شي کنه بچي ولې ولاړې وه ستا خپل کور دی هغې ته څه ګورې دا هماغه کور دی بچي په کوم کور کې تا او کائنات په لوبې کولې ججمي ته څه ګورې ورشه ته چای مې باندې کا او بیا روټۍ هم تیاره کړه ډېره ښه دی بابا هلو دا کوم په روان یې ولې ونې کچندي خوړې ورسه کاکاجي لویه شوه په د ماشوموالي عادتونه پرې هېر نه شو ساده خلک یو موږ خو بچي همدقه شانتې لویو چې بس په عاجزۍ وخت تېروي نور ته وایه که نه راځه کښېنه خیر په خیره راورسېدې که نه داسې چلو که زیه ته ورشې ځان فرش کړه څه پوه شي او زه هم ورځم دا مونځ کومه او راځم پوه شو که نه بیا به ګپ لګو ورځه بچي ورځه یا جینې دا روټۍ تیاره که بس جمع سره مونځ کوم او راځم زه ښه لیونۍ ده کاکاجي دې روټۍ ډېر خوند وکړو بهر مې د دې روټۍ ډېر ارمان کړی و او ډېره مزې وکړه دینه بچي بله دا ده چې
زما کائنات لور پخلی هم ډېر مزېدار کوي ورشه جینې په لږه کاوه موه باندې که چای مې چې پته یې ولېږي ورشه هله ای شاباش کاکاجي دا و به تاله تیارې کړي او ته به اوس کړي زما نه ته نه کېږي زه پر خپل کلي کې لږ چکر لګوم چې خپلو ملګرو سره مینه وشم بچې زه به هم درسره بهر لاړ شم نه نه کاکاجي بس زه ځم یوازې او ملګرو سره میناوېږم ټیک ده ښه ده بچې ځې خو ځې خو د ځان ډېر خیال ساته ټیک ده کاکاجي ښه په الله مې سپارم بیا زه په وخت کور ته راځه ها والکانو نن سبا دغه شکل د یار پته نه لګي یار چېرته به وي خورې به پته ولګي مړه اخو نن سبا مینه چالو کړې مینه پهلوانه په ژوند کې نن صحیح خبره وکړه ما کله غلطه خبره کړې ده خو تاسو زما خبرې ته غوږ نه ږدئ دی به په خپله مینه کې ځان خورې ریکي یاد ورکې خبره یې بالکل ټیک وکړه قاضي پرېږدي دا خبرې راځي چې مونږ لږو په ژوند کې بیا په ړومبي ځل صحیح خبره وکړه بیا پکې انتظار مه کوئ راځئ اوله خپلو کې یو بل لسه پیړې ورکړي بیا هم غاړې ورکړي دا څه کیسه ده زه خو پوه نه شوم غونډیا دا خو په سټورۍ کې سسپنس اچولو ای غونډیا مونږ د بچپن دوستان یو ای مونږ دوستان نه رونه یو رونه ښه اوس پوه شوم ما ته تاسو د بچپن دوستان ښکارئ جاني دا راته ووایه چې بهر د وخت څنګه تیر شو ډېر ښه تیر شو خو ای تا نه جدا وم یار او ته مې ډېر مس کولې دا باسي ګپي ګپ نه دی اشنا دا حقیقت دی پرېږده هدایت وروره دا خبرې مړه راځه چې چېرته کوم ښه هوټل کې در باندې روټۍ وخورم غونډیا تم راځه راځه یار ایله دې زما د خېټې غمه بچې زما ومنه ناجوړه ښځه یم په کټ کې یم سبا به مړه یم ته دې واده ته ها وکړه یاره مورې تا ته ما څو ځله ویلي دي چې زه واده نه کوم زویه جینۍ تا ته د وړوکوالي نه ناسته ده زما دا خبره ومنه کور به دې آباد شي د کور کار به راله کوي مورې واده به کوم
خو د تره لور سره نه په خپله خوښه. زویا ته چې په خپله خوښه واده کړې نو په ما په خاورې اورېدلي بیا به قبر ته ناست یم او تشې جړاګانې به راته کړي. نه مورې نه، الله دې په تا هېڅ سم نه کوي. الله دې زما ژوند هم تاله درکړي. الله دې باچا که بچي چې بیا زما اړه ته ګوري نو واده ته ها وکړه. مورې څنګه چې ته وې ما هغسې به کېږي. دې ته بچې ما ته پته ده ستا د چوټۍ ټیم ډېر کم دی، خو بچې زه غواړم ستا په همدې چوټۍ کې دواړو واده وکړم. نو ښه خبره ده. کاکاجي چې څنګه تاسو ته ښه ښکاري ما ته منظوره ده. خوشحال شي بچې، کائنات ستا په نامه ده، ستا د کور ده. کاکاجي تاسو زما تره نه زما پلار یې او چې څنګه فیصله تاسو وکړه ما ته منظوره ده. بس نو بچې بیا زما دا فیصله ده. را روان اتوار ستا نکاح وکړو. چې څنګه ستاسو خوښوي. کائنات زه غواړم چې خپله مور تاسو تر رښتې نه راولېږم. اوس ته مور مونږ کره مه رالېږه، اوس د رښتې هېڅ هم پاتې نه دي. څه مطلب؟ مطلب دا چې زما واده زما تره دې سره کېدی واله دی. داسې وې کائنات ستا واده به ما سره کېږي، هغه بیا رانه څنګه کوي؟ ته زما یې او زما به یې. ستا ما زړه خراب دي، دا فیصله زما نه زما د پلار ده، خو بیا زه مجبوره یم. ته مجبوره یې، زه نه. په کومه ورځ چې ستا ډولۍ اوچتېږي نو په هغه ورځ به زما جنازه اوچتېږي. امجده زویه ته اوبه لږې راوړه زه. وله مور، ولې مورې څه چل در باندې وشو؟ خیر خو دی؟ مورې چې طبیعت دې ډېر خراب وي چې ډاکټر درله راولم. نه بچې د ډاکټر هېڅ ضرورت نشته دی. ښه به شه دا چپه را باندې ځي راځي. زه ځم او تا له ډاکټر راولم. امجده زویه ډاکټر هېڅ ضرورت نشته، ته ځان خیال ساته. زه یې پرون نه ګورم چې ته ډېره غوسه یې. غوسه به نه یم چې ته دومره موده بعد د بهر نه رالې او تا ما صرف کیلونی راغې. ولې ونې ما ته څه پته وه چې ته به هماغه شان وړې، ته خو اوس لویه شوې. ولې زه به ټول عمر وغه یم. بس بس تا غوسه دې اوس ختمه که. ولې ونې سرخي پوډر بدله دلته والم. ستا ډېره مهرباني، ما له خپل بابا راوړي. ښه ولې زه دې خپل نه یم. ولې نه؟ دا کله ناکله خو در سره هسې ګپ لګو.
کله کله خیر دی خو عادت مه جوړوه बार माँ तरीके के सबा जमानी का था तारा में बस पे ना कर वाह जमीनी लौज़ुना दिमाग सर कड़ी ودیږي ببلته نه ما ستا د پاره د خپل د تر لور پرې خوسته کومه چې زما په نامه ناسته وه همجده زم تا سره مینه کوم خو زه ستا وکړم د تره د زینه او د پلار نه مجبوره یم مجبوره ته د خپل کور نه مجبوره زه د خپل زړه نه مجبور زه د خپل زړه سره څه وکړم بس بس ما هیره کړه هیره کړه نه دا ته چې ما هیره زه یې د زړه په رنځ اخته کړم او ته لاړې د بل چا شوې د خپل زړه سره څه وکړم څه وکړم څه وکړم څه وکړم موري وږی شوم لږ روټۍ راته راواچوه تا ته ویم که نه موري 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 زه د چا ته پرېښوستم یتیم خو یاسر هم شوم زه د چا ته پرېښوستم مورې زه به چا ته مور ویم مورې څنګه دې پرېږدم ته زما خوښه یې ته زما خوښه یې زه درته مینت کوم چې دې ځای ته لاړ شه دلته لاړ شه دې ځای ته څنګه دلته نه لاړ شم نن به زه تا سره نکاح کوم راځه چې ځو ور پرېږده زما د عزت سوال دی زه درته مینت کوم زه ستا په خوب پروزم چې ته دې ځای ته لاړ شه لاړ شه دې ځای نه راځه درته ویم پرېږده ما پرېږده راځه درته
دا څه ګورم امجده دا څه دي ولې ماشوم دا څه چې ویني دا هر څه حقیقت دي کنه دې سره زما واده کېدو والا دی او ته دا څنګه پېژنې جواب راکړه ته وایم پرېږده ما دا زما مینه د مینه او د دې په مینه کې زه پاگل یم پاگل اواسې نه چې زما ستا ملګرتوب پې خراب شي لرې شه زما د مخې طریقه واک کې کړه او ته دا مه هېروه چې ته زما دوست اواسې نه چې زه په څوک غواړو مجبوره شم او زه دا دوستي تړې وړې کړم ته به دوستي څه خرابې دوستي خو به نن زه خرابم زما او مینې تر منځه چې څوک راځي نو سر به خوري خدای چی من بکن پدر چی داری لا بعد